لالزار کالونی په ام سی ټو شب قدر کې د پیښور روډ نه نورخاته اړخته په 300 غزه کې د میونسپل کمیټې شب قدر شاته په 100 قدمه فاصله کې پرته ده. خو د دې دومره اهمیت او میونسپل کمیټې شب قدر سره د نږدېکت باوجود لالزار کالونی د مختلفو سنگینو او اهمو مسلو سره مخ ده چې یوه اهمه مسله پکې د بجلی د ستنو او د ترانسفارمر د نشټوالي ده چې د لالزار کالونی د استوګنو د پاره د مرګ او جون مسله ده. دغه سه په 300 غزه کې ورسره د پیښور مین روډ په غاړه د سویګیس مین پیپ هم تیر شوی دی خو د لالزار کالونی استوګن ترنه محروم ساتل کیږي. د دین علاوه د لارو او کوڅو هم دا حال دی چې په باران جړې کې پکې تګ را تګ انتهایی مشکل وي. د لالزار کالونی د مسلو په اړه د ام سی ټو ناظم ملک فواد، د ام سی ټو نائب ناظم حاجی مکمل شاه او ملک مجان ریډیو دلبر ته وی بلې چې د ترانسفارمر په اړه کې وزده وایم زمونږ دلته سیاسي خلک ډیر دي لکه دا سیاسي خلک زمونږ په هغه وخت کې ورډوي چې دوی ته کله د ووټه جدي خو جی د ټیمې او د قصاب خانه منځ کې یو والده چې دا غینه د خلکو ته سونه تکلیف دي. نو دا وګوره دلته کو مونږه اریګیشن والو ورشو چې را د لختي دي دا ټول بندي د دوی نه نکاسه مسلې دي د وبد سکولو صفا نشته دلته ټول په دغه نالو کې را تیر کړی دی غزه په ځای سوري دي. نو کو جی اریګیشن ته دوی ورشي دا زمون کار نه دی کو ټیمې ته ورشي ټیمې وې دا زمون کار نه دی. اکسیان ادارې خو چې کوم دی واپډا بالکل برای نام ده 250% مونږ بل ورکو لسم کال دی چې میټر می لګولې 200 یو کم 500 یونټ خرچه ده پکې بیل لادي 15 روپے بیل لادي بجلی 4 غنټه ده سار کې 1 غنټه ماسکوتن کې 1 غنټه دی وخت 1 غنټه شپې 2 بجې بعد دوره بجلی بیانې خبره کوم حضرت تعلیم په حواله سره تقریبا د 35 سال نه دلته زمونږ پرایمري سکول دی فالوان قلعه کې دا غي د فار نه پورې ځای ملو نشو نن زموج رکه سباستوج رکه سبا د بیوج رکه اناغه کې دلته چې کم پرایمري ګرلز کم سکول دی هغه کې د اوبو چې کم حال دی د اوبو د سکولو د واشرومونو کم حال دی خداغي د لارې چې کم مسایل دي د ذکر دی چې باران کې د لږ ځای پورې دغه ده پخه ده بیا خو کچا ده ابل ورځ کې مونږ را د امانت په اړه غون شو درې ټرالې دغه مو کې واچول د خپل پیسو او بیا ابل ورځ په ما بیا یو ټرالې راوړه دا کالونی چې کم در اشتیا دا سن نه چې دا نن پرونده نه دا د 15-20 سال نه هم دا روانه ده د آبادی دلته شته دي خو دونه محرومه پاتې شوی ده چې بس ار سړی راشي خپل کار غټیم سره وکي. په دې موقع د لالزار کالونی استوګن آزاد خان آزاد، انجینیر افتخار خان، اسلام ګل، جانان خان، ثنا الله دریاب، جمال امیر صاحب او په ګڼ شمیر کې نور استوګن هم موجود او دوی د پی کې 22 د ام پی ای نه د تحصیل د ناظم نه او د بلدیاتي نمائندګانو نه د خپل مسلو د حل غوښتنه وکړه. حیات اقبال حیات، دلبر نیوز، لالزار کالونی، شب قدر.